سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. سورة البقرة پدې کې د متقینو اوصاف منګه ذکر کړو، یعنی دا غدریو ډلو نه د اولی ډلې د پاره چې هغه منعم علیه هغه متقینو د هغې اوصاف خمسه منګه ذکر کو. بیا ورپسې آیت 5 کې د هغوی د پاره حکم د دنیا او حکم د آخرت هم مونږه بیان کړو. یا دا چې دغه آیت بشارت دنیوي او اخروی، بشارت دنیوي علی هدن چې دی په ډیر عظیم الشان هدایت باندې دی، او بشارت اخروی هم المفلحون دوی به کامیاب وي، خپل مقصد به حاصل کی بغیر د لیدو د تکالیفونه. د دې بیان مونږه په وضاحت سره کړو. اولئک دا موصوفین دا 5 صفات والا علی هدن په عظیم الشان هدایت دی من ربهم د خپل رب د طرفه، و اولئک او دا موصوفین یا دا 5 صفات والا هم المفلحون هم دوی با کامیاب وی. نو هدایت دا متعلق شد دنیا سره او فلاح دا متعلق شد آخرت سره. آواز صحیح نه دی، یو تن میسیج راته وکړو، څوک ریسپانس راکړي. جمال آواز ټیک دی؟ آواز صحیح دی؟ اوس دلته یو تن میسیج کړی وي آواز صحیح نه دی. بس بیا د هغې د نټ مسله ده. صحیح شو. اولئک هم المفلحون په دې باندې مونږه پرون بیان کړو چې په دې کې دا هم ضمیر فصل دی، دا د پاره د حصر راوړی دی دلته، او دا حصر هم په اعتبار د نجات کامل دی. دا ما تاسو ته پرون یو قاعده ذکر کړی، که تاسو ته یادي چې هم ضمیر فصل هر هغه ضمیر ته وایي. ضمیر ستاسو په ژبه کې چې نن سبا د ټولو ژبه ګرځېدلې انګریزۍ کې پروناونس ته ویلی شي، چې مونږه د یو نوم په ځای استعمالو، په عربۍ کې هغې ته ضمیر وایي. نو دلته دا هم ضمیر فصل دی، فصل معنی تړل. دا ضمیر دا پروناون مخکې وروستو خپلو کې تړي، دا ما تاسو ته ذکر کړو. دلته دغه ضمیر فصل هم چې راوړي دا د پاره د حصر راوړي. حصر معنی عام ما تاسو ته پرون ذکر کړی دی
عام ما تاسو ته پرون ذکر کړو حصر، ما خو ټولو ته کال کړو، دا اوس هم رینګینګ دی. نو ګوره دوباره مې ټرای کړو. حصر نه مراد دلته څه شی دی چې یعنی هم دغه 5 صفاتو والا او هم دوی به کامیاب وي. یعنی په دې حصر سره دا فلاح دا کامیابی مختص کیږي دغه موصوفینو ته، دغه 5 صفاتو والو ته. او بیا مې اخره کې دا ووی چې دلته دا حصر راوړی دی په اعتبار د نجات کامل. سمانا الله رب کریم دلته دا هغه اعلی درجی والا مومنانو ذکر کی چې کم نجات کامل به مومي، یعنی عذاب به نه ویني، سزا به نه خوري، سیده جنت ته به دننه کیږي. نو چې په چا کې دغه 5 صفات راغلی وي په صحیح معنو سره 100%، دوی به عذاب نه ویني، دوی به تکالیف د جهنم، تکالیف د قیامت هغې نه به مستثنی، دوی به سیده جهنم ته دخول کیږي. او دا ما تاسو ته ذکر کړو چې دا اعلی درجه والا مؤمنان دي، او اعلی درجه والا مؤمنان هغه اصحاب کرامو. دا یو قاعده دا به اوس موږ له فایده راکوي، دا یاد وساتئ. دویمه خبره ما تاسو ته وکړه المفلحون د لاندې چې فلاح معنی څه ده. نو تاسو ته مې ذکر کړو قرآن کریم کې د پاره د کامیابۍ 2 الفاظ راوړي اکثر. یو فلاح راوړي لکه دلته چې مفلحون راوړي، او یو فوز راځي، فوز هم کامیابۍ ته وایي. خو په دې دوانو کې فرق هم ما تاسو ته ذکر کړو چې فلاح نه مراد هغه کامیابی ده چې ته په دې سره مقصد حاصل کې بغیر د لیدو د تکالیفو نه. د فلاح د پاره دا 2 خبرې وي، یو مقصد حاصل کې مثال جنت ته دننه شوي، داسې دننه شوي چې هیڅ تکلیف هیڅ سزا دې ونه خوړو، یعنی ډایرکټ لاړې جنت ته دننه شوي، دې ته فلاح وایي. او په دې مقام باندې فائز اصحاب کرامو چې هغې مفلحون دي. او یو فوز و فوز هم کامیابۍ ته وایي، خو د دې نه مراد مقصد حاصلول دي جنت. اوس دې سره امکانات شته چې ته تکالیف ووینې، سزا ووینې، جهنم اور سمودې دپاره څوک وسکي، آخر کار جنت ته لاړ شي، دې ته فوز وایي. دا فرق هم ما تاسو ته ذکر کړو، او د دې فایده به انشاءالله اوس نننی سبق کې موږ ته حاصلیږي چې دا هم ضمیر فصل دا د پاره د حصر راوړی، او حصر هم په اعتبار د نجات کامل دی. یو دویمه خبره فلاح نه مراد حصول مقصد یعنی جنت بغیر د لیدو د تکلیفونو نه، جهنم اونه ویني ډایرکټ جنت ته لاړ شي. گویا کی اشاره اخره کې ما تاسو ته ویلیو چې اشاره ست کیږي، اشاره کیږي د امام شافعی رحمه الله هغه تعریف د ایمان ته. د امام شافعی رحمه الله په نیز د ایمان تعریف چې ما تاسو ته وکړو چې ایمان نوم د څه شی دی؟ تصدیق قلبی، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. چې ته یو څیز د زړه نه ومني، په ژبې باندې تسلیم کی او عمل پې شروع کی، نو داسې قسمه ایمان انسان څه کوي؟ ډایرکټ جنت ته بیایي، عذاب نه ویني بیا. نو هغې دپاره یو جمله ما تاسو ته ذکر کړې چې امام شافعي رحمه الله چې کم تعریف د ایمان کوي، نو هغه کم یو ایمان دی؟ ایمان کامل منجیه، هغه ایمان چې مکمل نجات ورکوونکی دی. نو گویا کی دلتا هم المفلحون کی اشاره کم ایمان والو تکیگی؟ اغا ایمان والا
چې هغه به کامل نجات مومي. نو دا یو خبره اوس دلته یاد کړئ چې د هم المفلحون نه مراد کم ایمان والا دي؟ هغه ایمان والا چې هغوی به کامل نجات مومي. دویم خبره یاد کړئ هم المفلحون نه مراد کم یو مومنان شوس؟ هغه مومنان چې هغه اعلی درجه والا مومنان وي. بس دغه دوه ټکي اوس دلته یاد ساتئ. قاعده او فلاح معنی هغه خو تاسو ته یاد دی، پرونی سبق کې ما ذکر کړو، لږ دورای مې بیا وکړو. بعض ملګري نو په درس کې چې هغوی څه ناڅه پوه شي په دې خبره. نو دلته اوس دا دوه خبرې یاد وساتئ چې هم المفلحون نه مراد هغه ایمان چې هغه کامل نجات ورکوي، یا هم المفلحون نه مراد هغه مومنان چې هغه په اعلی درجې باندې فائز وي. بس نو چې چا کې هغه 15 اوصاف ایمان بالغیب، یقیمون الصلاة او ينفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بالآخرة هم یوقنون، چې دا 15 صفات هغه اپناو کړي 100%، نو دغه ایمان والا دوی به کامیاب وي، سزا به نه خوري، جهنم ته به نه ځي، ډایرکټ به دی جنت ته دننه کیږي. دا دوره خبرې چې ما تاسو ته وکړې دا فقط د یو دوه ډلې دي، باطلې ډلې. مخکې مې تاسو ته د دې تذکره کړې چې دوی دلته یو معنی کوي، خپل عقیده ثابتوي، د هغې د عقیدې د تردید دپاره موږ دلته دا دوره کلام طویل کو. تاسو به وایئ چې دا کلام دلته ولې طویل شو، دوره ولې اوږد شو؟ دې پسې وروستو غټه فایده ده. فایده به تاسو ته معلومیږي چې کله تاسو په دې ځای کې معنی واورئ د هغه دوو باطلو ډلو چې هغوی خپله عقیده درته ثابتوي. په هغې کې یوه ډله د خوارج. خوارج ذکر ما تاسو ته مخکې هم کړی دی په یؤمنون کې. دا د اسلام نه خارج شوي خلک دي، اسلام نه وتلي خلک دي. او دا مې هم تاسو ته ویلي چې دی د دې قایل دي چې څوک ګناه کبیره وکړي دا کافر دی او دا ابدي جهنمی دی. او دویمه ډله ورسره معتزله دي. معتزله د اعتزال نه، د اعتزال هم ځان جدا کولو ته وایي. دوی د اسلام نه، د اهل سنت والجماعت نه ځان جدا کړی، ځکه دوی ته معتزله وایي. نو معتزله هم دغه عقیده د خوارجو په شان، خو هغې نه لږ ګزاره کوي، د کفر فتوا نه لګوي، وی په منځ د کفر او د اسلام پاتې شي، خو البته ابدي جهنمی وي. په دې یو څیز کې د دواړو اتفاق دی چې چا ګناه کبیره وکړه سره د ایمان، نو هغه له ایمان فایده نه ورکوي، هغه به ابدي جهنمی وي. نو معتزله او خوارج اوس دلته څه وایي؟ دلته وایي وګوره زمونږ عقیده د دې اولئک هم المفلحون نه ثابته شوه. څنګه ثابته شوه؟ وی دلته اولئک معرفه ده. دا یاد وساتئ، اسماء اشاره ټول معرفه وي. معرفه چې موږ ورته پراپر ناون وایو، ستاسو په ژبه کې اوس به پرې ښه پوهیږئ. او هم وی ضمیر فصل دی د پاره د حصر، تر دې ځای پورې خو موږ هم وایو، او هغې هم وی د پاره د حصر راغلی دی. المفلحون باره کې هم وی دا معرفه ده، ځکه په مفلحون باندې الف لام داخل دی، نو چې الف لام داخل شي نو هغه بیا معرفه شي، دا هم گویا کې پراپر ناون شو. اولئک معرفه او هم ضمیر فصل د پاره د حصر، المفلحون هم معرفه. دا قاعده غي ذکر کی نو سوئی که څوک مفلح دی یعنی کامیاب دی، نو هغه صرف حاملین د اوصاف خمسه چې چا کې هغه 15 صفات وی. خبره ته غور وکړئ چې چا کې دا معتزله او خوارج وي چې چا کې هغه 15 صفات مکمل وي، دوی بسوي، دوی به مفلحین، دوی به مفلحون کې داخل وي، دوی به کامیاب وي. اوس دیزی پوری خو خبره صحیح ده، د دینه اخوا چې وزي غلطیږي. وای چې چا کې یو صفت هم کم وي، عمل قدر پکې نه وي،
نو هغه وی مفلحون کې نه دی داخل، هغه ابدي ازلی جهنمی دی. بس دلته غلط شو. تر دې ځای پورې خو صحیح دي چې وی دا حاملین د دې وروستو اوصافو دغه خلک دوی څه دي؟ دوی مفلحون کې داخل دي. بالکل. خو چې په چا کې وی فرض کوي یو وصف هم کم وي، عمل نه کوي، به طور مثال مونځ نه کوي یا زکات نه ورکوي، مثال مې درته ذکر کړ، نو دا په مفلحون کې داخل نه دي. مفلحون کې داخل نه دي، نو بیا نو ابدي ازلی جهنمی دي، یعنی د اسلام د دایرې نه خارج کی. او منګه ګوره روستو پاغه دوه خبرو سره د دې جواب کړی دی. اوس تاسو ذهن کې کاغه دوه خبرې وي یا تاسو نوٹ کړی وي یا یاد کړی وي او یا اوس ورته وک کې دی، ان شاء الله د دې په دې غلط معنی باندې و تاسو د دې رد کولای شي چې په دې اخره کې وي چې چا کې دا یو وصف هم کم وي دا ابدي جهنمی. نو زمونږ جواب وسه د مونږ جواب وکړو. جواب هم دا وکړو چې دلته سیدا او هم ضمیر فصل د پاره د حصر دی، خود دلته حصر په اعتبار د نجات کامل دی. او مفلحون معنی مونږه سوکا چې مقصد حاصل کی بغیر د لیدو د جهنم نه. نو مراد د دین څه شی شو؟ نجات کامل شو چې څوک بلا عذاب جنت ته سیده دننه کیږي. نو هغه دا موصوفین دي. دلته خو سره د ایمان منجیه خبره ذکر نشو، ایمان کامل منجیه ذکر ده. د ایمان منجیه خبره خو سره ذکر نشو، او نه دلته لفظ فوز راغلی دی چې مراد دې دغه معنی واخلي. مراد د دین توس دا معنی نشي اغسته، ځکه دلته اعلی درجی والا مؤمنان ذکر دي، د نا درجی والا هیڅ ذکر نشتا، د اعلی درجی والا ذکر دي. او کبیام دی وی چې یرا مفلحون که فرض کدا یو صفت هم پچا کې کم مفلحون کې نه دی داخل، بالکل نه دی داخل، خو هغه ابدي جهنمی تو ورته نشي ویلې. دراصل ګوره معتزله دلته په هم ضمیر فصل د پاره د حصر بیا درتیم او حصر په اعتبار د نجات کامل. مفلحون معنی حصول مقصد بغیر د لیدو د مصیبت نه. پدی پوه نه دي ځکه دلته معنی کې غلطیږي. کدی پدی پوه وي چې هم ضمیر فصل دی د پاره د حصر دی او حصر په اعتبار د نجات کامل دی. مفلحون د دې معنی د حصول د مقصد جنت تتلل بغیر د لیدو د مصیبت نه. چې په دقه معنی باندې دوی پوه وي نو دی بدلتا غلطیدل نه. نو دیږي کې ادنا درجه والا مؤمنان راوستل یا متوسط مؤمنان راوستل او بیا هغه ابدي جهنمی ګرځول، دا سره انصاف نه دی او د دې ځنه سره اثبات نه کیږي او کبیام داوا کوي چې کیږي دلیل په وخایا. بل خبره معتزله سره د سورۃ فاطر 22 نه خبر نه دي، ځکه دی مؤمنانو د پاره یو کیټګری غني، یو کیټګری داسې غني چې مؤمنان بس یو خلق دي چې عمل کوي مؤمن او چې عمل اونکو نو دا څه شو؟ دا ابدي جهنمی شو. نو دینه ثابتیږي دا چې دی د فاطر د سورۃ د 22 آیت نه خبر نه دي چې الله تقسیم کړي دي د مؤمنانو. لګو ګوري سورۃ فاطر نور بم پوي شي. سورۃ فاطر 15 سورت ده. سورۃ فاطر 35 نمبر سورت، آیت نمبر ده 22 د سورۃ فاطر 22 آیت. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، بیا ورکو مونږه کتابه کسانو ته استفینا چې چون کړي مونږه من عبادنا د خپل بندګانو نه. فمنهم نو بعضی د دې بندګانو نه د دې مؤمنانو نه سوق دي ظالم لنفسي، کمی کوونکی دي د پاره د ځان، دا ادنا درجه والا مؤمنان شو. بعضی ایمان په قرآن وروړي، تصدیق وکي، خو قرآن زده نه کی، ځان په پوی نه کی، عمل پیونه کی، دا غ ظالم لنفسه ش ادنا درجه والا مؤمنان. خودی مؤمنان
دویم ومنهم مقتصد او بعض د دین درمیانه دي قرآن سنا سی ازدم کو ځانې پې پوهم که عمل پې شروع کو خو بل ته بیان نه کو نو دا هغه متوسط مؤمنان دي دا هغه درمیانه درجې والا مؤمنان دي دا مؤمنان دي ومنهم سابق بالخيرات او بعض د دوی نه مخکې تلونکي دي بالخيرات په نیکو کې باذن الله په حکم د الله دین مراد اعلی درجې والا مؤمنان دي از د ایمان هم راوړی از د کړی هم دی عمل هم کړی بل ته هم بیانوي نافذوي هم دا هغه اعلی درجې والا مؤمنان دلته الله کریم تقسیم د مؤمنانو کو ادنا درجې والا درمیانه درجې والا اعلی درجې والا اوس په دې سورۃ البقره کې چې الله رب کریم دلته وی اولئک هم المفلحون چې دا 15 صفات په چا کې په صحیح معنی راغې دغه مفلحون دي دا هغه خلق دي چې دی به جهنم نه ویني دی به عذاب نه ویني دی به سیده جنت ته ځي نو دینه مراد کم قسم مؤمنان شو جی هغه اعلی درجی والا مؤمنان هغه سابق بالخيرات باذن الله هغه خلق مراد شو او بقایا کا فرض کا چا کې دا رستو یو صفت کم وی صحیح دا ایمان راوړې دی موږ نه کوي یا زکات نه ور کوي یا قرآن زده نه که صحیح خو ایمان راوړې دی د الله په یووالي باندې ایمان والا دی نو هغه ابدي جهنمی د دې ځای نه نشي ثابتولی هغه مؤمن دی ادنا درجې والا دی متوسط درجې والا دی او په دې باندې حدیث ما تاسو ته مخکې ذکر کړی دی د مسند احمد حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال لا اله الا الله صادقا من قلبی یا صدقا من قلبه دخل الجنه چا چې لا اله الا الله وې خود داسې انداز کی چې د زړه تصدیقم کولو یعنی د زړه ایمان پر راوړو دخل الجنه دا به جنت ته دننه کیږي اگر چې د عمل نوي کړي نو بیا به دی حدیث سره سکے خو د معتزله او خوارجو اصل مسلک څه شی دی اصل داغي لار سدتلو داغي اصل لار د عقل دخه اغي نقل پریګدي احادیث پریګدي اغي نقل پریدي عقل پس روانيږي ان شاء الله په دې باطل ډلو باندې زما خیال دی زه ان شاء الله د دې لګ د دې تعریف او د دې وخت چې په کم دور کې تیر شوی او د دې اصل عقاید په دې باندې به ان شاء الله زه لیکچري برابروم اوس د قرآن کریم په درس کې مونږه تاریخ هم نشو ذکر کولی چې هغې طرف ته روانېږو نو بیا زمونږ نه ډېر وخت تلي صحیح نو انشاءالله دا چېرته چې زه لیکچرې برابر کړم د دې باطلو ډلو په باره کې الله د توفیق راکړي نو دا به انشاءالله په د یوټیوب چینل باندې به بیا چلیږي نو تاسو بیا هغه اورېدی شي فی الحال دوره یاد ساتئ چې معتزله څوک دي خوارج څوک دي او هغې دلته د اولئک هم المفلحون د دې نه چې کوم غلط استدلال کوي نو موږ ورله د هغې تردید وکړو نو دلته المفلحون کی اشاره اغا اعلی درجی والا مؤمنانو ته دی او دی سره دا سره نه ثابتېږي چې هغه ادنا او متوسط درجی والا ابدي جهنمی دي دا د هغې د اعتراض جواب منګه وکړو د هغې د غلط معنی تردید منګه وکړو اوس یو بله نقطه دلته یاد ساتئ قرآن کریم اسباب ذکر کړی دی د عدم فلاح یعنی کم خلق با کامیاب نوی مفلحون بنوی داغی ذکر قرآن پخپلا کړی دی د معتزله اس حاجت نشته چې هغې دلته پخپل عقل باندې مانو کی او هغې مؤمنانو ته وایي ابدي جهنمي قرآن کریم اسباب ذکر کړی دی د عدم فلاح چې دین منګه هم ځان وساتو نو انشاءالله مفلح بشو او که فرض کا منګه په دې ګناهونو کې د څه ګناهونو شکار شو بعضې پکې داسې دي چې هغه به مونږه ابدي جهنمي کوي دا ګناهونه یادوم ښه او بعضې پکې داسې ګناهونه دي چې ابدي جهنمي کوي دی نه خو البته مفلح به نه وي صرف څه به وي د فوز په درجې د کامیابۍ په درجې به وي البته سزا به درله الله درکوي که وغواړي خو بیا به هم جنت ته ځي اوس په دې کې ړومبنی سبب چې هغه د پاره د عدم فلاح یو لوی سبب دی هغه دی سشی کفر او شرک یعنی کافر او مشرک هغه د فلاح نه د مفلحون نه بالکل لري دي ابدي جهنميان کې دي شي
دې د پاره وګورئ لکه سورة المؤمنون. سورة المؤمنون کفر او شرک دا یو ډیر لوی سبب دی د پاره د عدم فلاح، چې فلاح څوک ونه مومي. هغې دپاره لوی سبب څه شی دی؟ کفر او شرک. چې چا کفر وکړو شرک یې وکړو هغه بالکل د فلاح نه څه د فوز نه مخ واته واوښتو، فوز به هم دې ونه ویني، کامیابي به ونه ویني. سورة المؤمنون 30 نمبر سورت 23 نمبر سورت آیت نمبر دی 114 نو ګوري 116 نو ګوري. فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. توحید د الله ذکر شو. نو مخکې سوی ومن يدع مع الله الها آخر، او چا چې راوبل سره د الله حاجت رواهان نور، الله سره نور ته आवाज وکړو، یا علی مدد وی، یا رسول الله مدد ویلو، یا غوث العظم مدد ویلو، لا برهان له به، نشتا دلیل دل پدی باندې بی دلیل دا چغي وخی غیر الله ته आवाज کوي. فانما حسابه عند ربه، نو بشک حساب د عند ربه دا رب څخه دی، الله به حساب اخلي. انه لا يفلح الكافرون، شان دا نه کامیابی کافران. او دلته ګوره نفي شوی د فلاح د کافران د مشرکانو نه، دوی بالکل د فلاح نه سدي لري دی جهنميان بدی کې دي شي بالکل. دویم نمبر سبب د پاره د عدم فلاح هغه د بدعات دی. د پاره وګورئ سورة الانعام، چا چې بدعات وکړو دوی هم د فلاح نه لري شو لاړل. سورة الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر دی 115 135 نمبر آیت د سورة الانعام. قل یا قوم اعملوا، او قوم عملو کوي، علی مکانتکم په خپلو طریقو، انی عامل ز عمل کوونکیم په خپله طریقه. ستاسو مسله تاسو نه منو، قرآن د پیغمبر حدیث مونږ منو، زی په خپلو طریقو عمل کوي، زه په خپلو طریقو عمل کوم. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، نو زر دی چې تاسو به وپېژنئ چې څوک دی چې شي به غله عاقبة الدار، ښه انجام د آخرت. بیا سوی انه شان دا دی لا يفلح الظالمون، نه کامیابیږي ظالمان. ظالمانو نه مراد څوک دي چې هغه په خپلو طریقو باندې عمل کوي، بدعات کوي، د ځان نه طریقې ایجادوي، دوی هم لا يفلح الظالمون دي، کامیاب به نشي، فلاح به ونه مومي. په دریم نمبر وګورئ کذب یو لوی سبب دی، دروغ په الله باندې تړل، په الله باندې دروغ تړل، کذب دا یو لوی سبب دی د پاره د څه شي؟ د عدم فلاح، چې دی به کامیاب نشي. لکه دی د پاره همدغه سورة الانعام کې لږ وروسته لاړ شي، آیت نمبر دی 21 د سورة الانعام. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، او څوک د غټ ظالم نشته، غټ ظالم دا غچانه چې جوړي په الله باندې، جوړي ک په الله باندې دروغ، او کذب بآیاته، یا تکذیب کو داغه د آیاتونو. انه شان دا لا يفلح الظالمون، نه کامیابیږي ظالمان. چې څوک په الله پسې دروغ تړي هغه نه کامیابیږي، هغه د فلاح د لارې نه لري دی. څلورم نمبر استهزاء علی الحق، دا یو لوی سبب دی د پاره د فلاح، د پاره د عدم فلاح. استهزاء یعنی ټوقی کول، علی الحق په حق باندې، حق پوری ټوقی کول، دام یو لوی سبب دی چې خلق د فلاح نه لری کوي، د کامیابی نه لری کوي. دی د پاره وګورئ سورۃ یونس 10 نمبر سورت آیت نمبر دی 29 10 نمبر سورت 29 آیت 77 نمبر آیت. قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم، او موسی آیا تاسو وای حق ته کله چراغ تاسو ته السحر هذا ای جادو دی دا، حق ته تاسو جادو وای خاندي ور پوری ټوکی کوي. ولا يفلح الساحرون، او نه کامیابیږي جادوګران. جادوګر خو کامیابیږي، نه زه خو کامیاب شوی یم، تاسو دی پوری ټوکی کوي سحر ورته وای. نو ګوره لا يفلح الساحرون، کامیابیږي نه ساحران. یعنی دلته سحر دا د الله د دین سپکاوی کولو، چې څوک د الله د دین سپکاوی کوي هغه کامیابیږي نه.
پنځم نمبر وګورئ سبب د پاره د عدم فلاح چې کامیابی څوک نه موندي نشي موندي هغه څوک دی مرتکب د ګناه کبیره ګناه چې څوک کوي د هغې مثال به زه درلو ذکر کوم نو هغې هم د فلاح نه څه شو لرې شو. دې دپاره سورت یوسف وګورئ. سورت یوسف سورت نمبر دے 12 سورت نمبر دے 12 آیت نمبر دے 23 نمبر آیت. تدی مرتکب د گناہ کبیرہ کېدل مثال دلته درله ذکر کوم د گناہ کبیرہ غ زنا ده. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه پدیزی کی بیان کی دا غ زناکار خزی چې یوسف علیہ السلام نے مطالبه کړي. وراودته او مطالبه وکړه دی خزی هو في بيتها چې دی داغي په کور کې عن نفسه د نفس د یوسف علیہ السلام وغلقت الابواب وقال هيت لك دروازې بند کړې ورته راشه تا ته امراشه ماته. یوسف علیہ السلام په دی وخت کې سوې قال معاذ الله وی پناه د الله انه ربي احسن مسوایا شان د رب زما خسته کړي زای زما مال اوچت مقام را کړي زد الله نه پناه غواړم. انه لا يفلح الظالمون شان د نه کامیابیږي ظالمان. چې څوک مرتکب د گناه کبیره شي دا هم د مفلحون نس شو لري شو. صحیح ده. البته دا ته نشي ویل چې زنا دی سره سړی به دی جهنمی کیږي. اوس دغه 15 اسباب ما تاسو ته ذکر ک کفر شرک پدی کې بیا کذب علی الله د الله په دین باندې دروغ تړل استهزاء علی الحق حق پورې خندیدل دا داسې ګناهونه دي چې دی سره به دی جهنمی کېدی شي. البته مرتکب د گناه کبیره کېدل یا یو تن په بدعاتو کې ملوث وي دی حالت کې لاړ شي بس هغه د الله خوخه که غواړي او به بخي او کنا الله سزا به ورلور کی خو آخر کار بس کیږي جنت ته الله ان شاء الله دنه کوي. چې څوک د کفر او شرک نه لری وي نو الله تعالی بس کی هغه بیا هم سزا ورکي جنت ته دنه کوي. خو پنځه وګوره د مفلحون نه د فلاح د لارې نه لری شو. بعضې پکې د فوز په دې لارې باندې راتلی شي چې سزا مزه وخوري آخر کار جنت ته دنه شي. نو د دینه من ته ثابته څه شوه اولئک هم المفلحون چې په دې کې اشاره کوي الله رب کریم هغه کامل ایمان والو ته چې هغه اصحاب کرام دي هغه صحابه به داسې جنت ته ځي چې هغوی به نه سزا خوري نه به جهنم ویني سیده دی به جنت ته خوشي وي جنت ته رواني. دنیا کې الله تعالی په دې باندې دا زیر را لېږلی. نو اولئک هم المفلحون کې اشاره اعلی درجې والا مؤمنانو ته وشوه. دین اوس دا ثابتیږي نه چې ادنا او متوسط درجې والا مؤمنان ابدي جهنميان دي. نو موږ تردید وکړو د چا د معتزله او د خوارجو دغه غلط عقیدې چې دې ځینې ځان له ثابتوي. نو اولئک علی هدی من ربهم دا موصوفین دا 15 صفات والا علی هدن عظیم الشان هدایت دی من ربهم د خپل رب د طرفه. هدن ما ویلیو چې دلته نکره تنکیر للتعظیم دی عظیم الشان هدایت او عظیم الشان هدایت ما تاسو ته پرون ویلو څه شی دی بیان کول نور ته ځکه تا کې هغه اوصاف راغلی دي په صحیح مانو اوس ته په ډاډه زړه لګي پوښتنه سترګو خلکو ته بیان کی او هغه صحابه عام خلک هم بیان کوي خو چې چا کې دي صفاتو کې یو صفت هم نوي کمې پکې وي بیان کوي خو په ډاډه زړه بیان نشي کولی پوښتنه سترګو. واولئک هم المفلحون او دا خلق کم خلق دا موصوفین دا 15 صفات والا هم المفلحون هم دی بوی کامیاب کله به کامیاب بی د قیامت پرز دی به سزا نخوری دی به جهنم نوینی دی به سیده الله جنت ته دننه کوي. دا زمونږه د اول ډلې بیانو شو د منعم علیهم یا د متقینو 15 اوصاف مونږ ذکر ک او په دې اخري آیت کې داغي حکم د دنیا ذکر شي چې دی د هدایت پوچت ډیره ولاړ دي او دی به د قیامت پر سوي کامیاب وي. اوس دغه صفات کا فرض کا مونږم د صحابو پشان پزان کې راوست داغي پشان نو ان شاء الله مونږ هم په دې مفلحون کې الله داخل کی. سبانی سبق کې
د دویمې ډلې بیان به موږ شروع کوو. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. دلته بیان دی د مغضوب علیهم، هغه سبانی سبق کې ان شاء الله په هغې وضاحت کوو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.